د 1404 کال تلې میاشت کې د نږدې 215 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د هیواد اقتصاد د صادراتو او وارداتو پر فعالیتونو ولاړ دی، ځکه چې دغه چارې د ملي تولید د ودې، د بهرنیو پانګونو جلب او د افغانانو پر اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره مستقیمه اغیزه لري. د صادراتو او وارداتو دقیقه څارنه نه یوازې د سوداګرۍ د شفافیت سبب کیږي، بلکې حکومت د اقتصادي پالیسیو د سمون او د خلکو لپاره د روزګار او د عوایدو د زیاتوالي امکانات هم برابروي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د هیواد د صادراتو او وارداتو اړوند تازه احصایوي ارقام راټول او تحلیل کړي دي. د 1404 کال د تلې میاشتې د راپورونو له مخې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 204.9 میلیونه ډالرو ته رسیدلی او د وارداتو ټول ارزښت بیا 1 میلیارډ او 1.8 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د یادې ادارې ویان ښاغلی محمد حلیم رافع وایي چې د 1404 کال د وږي میاشتې په پرتله د تلې میاشتې صادرات 15.1 میلیون ډالره زیاتوالی ښیي، ځکه د وږي میاشتې صادرات 229.8 میلیونه ډالره وو. د احصایې معلومات ملي ادارې د هیواد په کچه د 1404 کال د تلې میاشتې د صادراتو او وارداتو اړوند ارقام راټول او تحلیل کړي دي. د دې ارقامو له مخې په یاده میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 204.9 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1 میلیارډ او 1.8 میلیونه ډالر ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 1404 کال په وږي میاشت کې د هیواد د صادراتو ټول ارزښت 229.8 میلیون ډالر وو. د ارقامو تحلیل ښیي چې د 1404 کال په تلې میاشت کې د صادراتو ارزښت روان کال د وږي میاشتې په پرتله 15.1 میلیون ډالر زیاتوالی لري. ښاغلی رافع زیاتوي چې د وارداتو په برخه کې بیا 4.2 میلیونه ډالره کموالی راغلی دی، ځکه چې د وږي میاشتې واردات 1 میلیارډ او 202.8 میلیونه ډالره وو. د تلې میاشتې تر ټولو زیات صادرات هند، پاکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو ته شوي دي او تر ټولو زیات واردات بیا له ایران، چین، پاکستان او متحده عربي اماراتو څخه وارد شوي دي. له بل لوري د 1404 کال په وږي میاشت کې د هیواد د وارداتو ارزښت 1 میلیارډ او 202.8 میلیون ډالرو ته رسیده، چې د 1404 کال په تلې میاشت کې د 4.2 میلیون ډالرو په ارزښت کموالی پکې راغلی. ارقام ښیي چې د 1404 کال په تلې میاشت کې تر ټولو زیات صادرات هند، پاکستان، ترکیه او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو زیات واردات له ایران، چین، پاکستان او متحده عرب اماراتو څخه شوي دي. د یادونې وړ ده چې یاد احصایي څارنه د افغانستان د اقتصاد د شفافیت، د سوداګرۍ د پرمختګ او د افغان تولیدونکو لپاره د بازار د پراختیا په برخه کې مهمه ونډه لري. دا معلومات نه یوازې د حکومت د اقتصادي پالیسیو د ښه کولو لپاره ارزښت لري، بلکې د افغانانو لپاره د روزګار، د عوایدو زیاتوالی او د داخلي تولید د ودې امکانات هم برابروي. د دې چارې پر بنسټ سوداګریزې اړیکې له نړیوالو هیوادونو سره ښه کیږي او د هیواد اقتصادي ثبات ته وده ورکوي.